بسم الله الرحمن الرحیم د لمونځ متعلق دا سلسله شروع وا او نن کلیپ کې ها د لمونځ څو متفرق او اهم مسائل درته بیانوم. اوله مسله دا چې په لمونځ کې تاسو سترګې ما پټوي په کولاو سترګې باندې لمونځ کوي. دغه حکمت دا دی چې کتوس په پټ سترګې باندې لمونځ کوي بیا د تاسو سوچ د تاسو خیالات دا ټول د لمونځ نه بهر توي. که یو کور توس کړی وي یا د یو کور مخ ته توس سوچ کړی وي په لمونځ کې که سترګې پټه کوي د توس په تصورات کې ټول هغه خیالات رسي او که په کولاو سترګې باندې لمونځ کوي بیا د توس توجه ټوله د لمونځ طرف ته وي او دغه د میز نه مقصود دی چې توس په لمونځ کې توجه د صرف د الله تعالی طرف ته کوي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا قام احدكم في الصلاه فلا يغمز عينيه چې کله تاسو لمونځ ته ودرئ لمونځ ته روشئ بیا تاسو په لمونځ کې سترګې ما پټوئ. دغه نه دا معلومه شوله چې که یو سړی په لمونځ کې سترګې پټوي بیا دغه توجه د الله تعالی طرف ته د لمونځ طرف ته نه وي بلکې د توجه د لمونځ نه بهر ته خپل ذاتی خواهشات تصورات کې د سوچ ګرځي. او دومره مسله دا چې تاسو کله لمونځ ترڅئ بیا تاسو په سار باندې لیا ټوپۍ کښږدئ یا پګړی سره وي یا ریمول سره وي بهرحال چې تشه وي پابونه تاسو خپل سر پټوي. که چیرته د یو انسان مجبوری وي مجبوري ډیره کېدلی شي بیا خو هیڅ حرج نشته کې او که چیرته د چا مجبوری نه وي بیا دا خلاف ادب خلاف سنت او مکروه عمل دی. دغه نه ډیر زیات زون سوتای چې تاسو مینځ په تور سر کوي بلکې کوشش کوي چې ریمول ټوپۍ یا پګړی دا ضرور په سره وي. د میش خلک بیا الحمدلله ډیر شدای چې هغه د ټوپۍ اهتمام کو خو په ځنې علاقې کې د ټوپۍ رواج بالکل کم دی. یو طبقه داسې حدو الله تعالی د میشتو حفاظت زنه وکړو چې هغه ټوپۍ په سر وي یا پګړی په سر وي چې کله د لمونځ ته روشي بیا د لمونځ په وخت کې د ټوپۍ د سر نه لري کو د پګړی د سر نه لري کو د ریمول چې تشوي د سر نه لري کوي بلکې په زوټه د سپنځکه باندې بروي. والله عالم چې د دې څه مقصد دی او څه سوچ دی. حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه دغه دا روایت ته یی چې مو د ژمي په موسم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولید فرأيتهم في البرانس والاقصيه وايديهم فيها مو ولدل چې د منځینه کړل او د دې په سارینه باندې وجدي ټوپۍ وي او دای کمباله جار کړی وي ټکری جار کړی وي او د دې لوسینه په کمباله کې دنه نوي. دغه نه د معلومه شو چې په تور سر باندې لمونځ کړل دا بالکل خلاف سنت عمل دی او خلاف ادب دی. بهرحال کوشش کوي چې تاسو د پګړی د ټوپۍ یا د ریمولو د دخشي ډیر زیات اهتمام کوي. او یو خبره ده په ذهن کې وسوتای چې نن سبا په جماعتینه کې کی مروجه ټوپۍ دي شنه ټوپۍ دي یا داسته مزري ټوپۍ دي یا د ربر ټوپۍ دي په دا کې هم فقها لیکلي چې داغه لمینز په دا کې مکروه دی. بهتره خبره ده چې جالي ټوپۍ او دا توس په جیب کې ګرځوي در سره چې کله توس ته د لمونځ وخت ترڅ بیا توس د ټوپۍ سره وي. او دا سه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای صحیح بخاری کې دا روایت موجود دی یای چې وکانه القوم یسجدون علی الامامه والقلنسوه صحابه کرام وو چې کله لمونځ کو بیا ودی ټوپۍ سره ولې او داسې د یو پګړی هم سره ولې بهرحال د دغشي ډیر زیات توس اهتمام کوي چې پګړی سره وي یا ټوپۍ سره وي. او درمه مسله دا دو چې کله تاسو لمونځ ته روشئ بیا په لمونځ کې تاسو خپل مخ د قبله طرف ته کوي. په دا کې دوه صورتونه دي. یو خدا کا چیرته تاسو د بیت الله مخ ویلوړوي بیا په دا کې لازمي دو چې د تاسو مخ د بیت الله طرف ته وي او که چیرته په بل ملک وي او بیت الله په نظر نه درچی بیا تاسو صرف د بیت الله جهت د یو طرف دا ضروری دی بالکل بعینه بیت الله ته مخ کړل دا په دا کې ضروری نه دی. او په منځ کې بالکل سیخ داري او په دا کې تاسو
خپل چې کیم نظر دی د سجدې په ځای باندې سوتی او په لمونځ کې خپل سر دره ماټې ټوي چې د توس دغه ځنې د په سینه باندې ولګي او توس سینه در ما کژوي چې بالکل توس سینه مکمله کژا کوي بلکې بهترین صورت دا دی چې توس په لمونځ کې سیخو دری او د توس نظر چې کیم د سجدې په ځای باندې وي تو سینه هم کژوي او داسې چې کیم ځنې دو سر دی دا هم کژوي بلکې په اعتدال سره په لمونځ باندې دري او بل خبره ده چې کله په لمونځ وی لوړوي بیا په یو وخت کې توس خپل پښې دا بالکل سیده سوتی دا حالت کې چې د پښې ګوته چې کیمې دي د قبله طرف ته وي بعض خلک په دا کې هم ډېر غلط فهمي کو هغه دا چې د ځنې خلک پښې داس وي شي طرف ته یستلی وي او کین طرف ته یستلی وي د ځنې پښې داس وي چې مکمل دا سره ورسي دا هم بالکل نه دو صحیح بلکې بهتره طریقه دا چې دغه په میانس کې واخه پړ فاصله او کله چا جسامت ډېر غټ وي بیا غبدان لږ کې زیاتای فاصله ورکولای شي خو مکمل زیاتای فاصله چې هغه د ځنې خلک هغه د مذهب دی او داس کړل بالکل صحیح نه دي نو د قبله طرف ته پښې سي خول چې د ګوته د مکمل د قبله طرف ته وي دا بهترینه طریقه ده او بل خبره چې نن سبا بهر ملکینه کې لیادمیش په پاکستان کې ډېر خلک داسې چې هغه شلټ وغندي د یغه لاستینه د دغزي پراوي نو دا خلاف سنت او خلاف ادب چاردو اول هم د درته ویلي وي چې په لمونځ کې دا سوچ کړل په چار دي چې زه د چا په حضور کې ویلوړی زه د چا مخمخ ویلوړی چاته زرغلای ما بیا کچیر یو سړی دا سوچ وکي دا کله هم داس عمل نه کوچ خلاف سنت وي او بعض دفعه پین چکیم دای داغه هم ویژد وي او یا بعض دفعه پرتیک چا وغسته وي دا هم ویژد وي یا لنګ وغسته وي لنګي والا وي دا هم ویژد وي چې هغه په شنګری نه دلون دی وي دا کړل نه دي صحیح بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی یی چې ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار یی چې د پرتوګه یا داسته پینټ چې کیمه حصہ په شنګری نه دلون دی وي هغه حصہ او جهنم ته ځي نو د دغه خبره ډیر زیات اهتمام کوي چې پرتیګه یا داسه پینټ یا داسه بل شي هغه په شنګری نه دلون دی ما پرېږدي او دا د متکبرین یو مخته عادت وو چې کیم سره تکبر وکړي یو د انداس سټایلینه اختیارول او دا یو خبره په ذهن کې وسوتای چې دا صورت دا وعید دا په یو صورت کې دی چې کله داغه نازلن وي او قائمن وي دغه څه مطلب نازلن او قائمن داغه وعید په یو صورت کې دی چې کله دا سړی یو شای وغستوي د پوسه طرفانه دغه شاعر لالیږي د پوسه طرفانه بیا کده په شنګری نه د لوند شي په دغه صورت کې دا وعید دی او که یو سړی دا سوي چې هغه د لوند طرفانه یو شای پښکو جیروپ وي یا داس وجدي میزي وي یا بوټینه وي په دغه صورت کې بیا په دغه دا وعید د سړی د پوره نه دی دغه د پوره شرط دی چې دغه شای و د پوسه طرفانه وي او دوام شای قائمن د وعید په یو صورت کې دی چې دغه سړی ویلوړ وي دای د ویلوړي په حالت کې وي بیا د پرتیک په شنګری نه لوند تر شوی وي د پینټ په شنګری نه د لوند تر شوی وي دغه سزو د سړی د پوره دو او که یو سړی په موټر سایکل نوستوي په گاډي کې نوستوي په کرسۍ نوستوي پروت وي یا دغه سه نوستوي بیا د شنګری په پرتوګه کې پټوي د داسې سړی د پوره د وعید نه دی بلکې دغه د پوره شرط دی چې د سړی ویلوړ وي او دوام شرط دا دی چې دا نازلن وي دا شاوی د پوسه طرف وغستوي کله لون طرف د وغستو بیا د سړی د پوره د وعید دا نه دی او دا خبره بیا هم درته کا چې د دین اشاعت دا که صرف توس متپرېږدي بیا دا ډېر کم پیلاویږي او که چیرته په دا کې توس د میر سره امداد وکړي د میر د میډیا ول سره د دغه کلیپ مخته خال ته رسول باندې د میر سره امداد وکړي بیا ان شاء الله دغه فائدہ توس ته وي او دغه فائدہ مت